نن هم دوستانو په یوه ډېره مهمه موضوع باندې بحث کوو چې هغه د کډوالو مسله ده. په افغانستان ته تقریبا د تیرو 2 میاشتو کې ووایي تقریبا د 4 لکو نه هم زیات کډوال افغانستان ته راغلل د پاکستان څخه، او دغلته د افغانستان اسلامي امارت په ټول توان سره په ټولو هر اړخیزو یعنې څو بودیزو برخو کې دوی ته ښه چمتووالی نیولی و، او دغه کډوال ډیری کډوال ځای پر ځای شول، خپلو سیمو ته لاړل او هلته هم اوس ورسره مرستې کیږي او د دوی د سرپناه لپاره هم د دوی سره مرستې وشوې. نن به په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې صنعتکاران هم ماشاءالله شته دي، ډېره ښه پانګوال موږ هم لرو. دوی په دغو برخه کې کومې مرستې دوی سره کړي دي، آیا د کډوالو سره یې له نږدې لیدلي دي او کومې مرستې چې تر اوسه ورسره شوي دي په همدوی بسنه کړې ده که نه نورې مرستې به هم ورسره کوي. په خپرونه کې راسره میلمه ښاغلی احسان الله احساس د صنعتکارانو ټولنې ویان او د مطبوعاتو مسؤل راسره میلمه ده چې ښه راغلاست سوسري مشر ورته وایي. ښه راغلاست قدرمن احساس صاحب، ژوندی اوسئ چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون کړی. ډېره زیاته مننه کمال صاحب. په پیل کې تاسو ته ټولو تخنیکي همکارانو او د افغانستان ولس ته نیک هیلو سلامونه وړاندې کوم. یو خاص سلام هغه کډوالو ته چې دوی په دې وروستیو کې له پاکستان څخه راغلي ورته سلامونه وایم. ښه، د صنعتکارانو په تړاو بحث وکړ. څومره په دې برخه کې صنعتکاران د کډوالو سره مرسته وکړله چې ورسره راغلل، او د دوی هغه پروګرام څه شی وه، په راتلونکي پروګرامونه څه دي؟ مننه. مخکې له دې چې په همدغه تاسو پوښتنې په تړاو خبرې وکړم، غواړم چې یو څه یادونه وکړم. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهېږو په دې وروستیو کې پاکستان هېواد د افغان کډوالو د راایستلو لړۍ پیل کړې ده. مونږ خوشحاله په دې یو چې دوی خپل کور ته راغلل، خپل هېواد ته راغلل، خپلې خاورې ته راغلل، خپلې مینې ته راغلل، خپل اصلي ټاټوبي ته راغلل. په دې باندې موږ خوشحاله یو چې دوی دلته د خپلو مینو څخه برخمن شي. بله، صنعتکارانو په دې وروستیو څه موده وړاندې یو کنفرانس درلود. په همدې اړه په کنفرانس کې لومړی له دوی څخه په کلکه ملاتړ وکړ د چې موږ تاسو وایو چې صنعت د یو هېواد د ابادۍ بنسټ بلل کېږي. نو په همدې تړاو صنعتکاران نو دا مسؤل ځان وبللو او دا یې وپتېله چې موږ له افغان راستنېدونکو کډوالو سره پوره ملاتړ کوو، د دوی سره همکاري کوو، د دوی سره څه مو چې په وس کې وي کوو یې. په کنفرانس کې له ملاتړ ورهاخوا دوی زموږ د صنعتکارانو ټولنې مشر حاجي صاحب عبدالجبار صافي او نورو مسؤلینو یادونه وکړه چې موږ په افغانستان کې شاوخوا 4,000 فعالې فابریکې لرو. اوس دوی د مختلفو ولایتونو له مسؤلینو سره خبرې کړې وې. هغه ته یې ویلي وو چې تاسو څه کولی شئ د صنعتکارانو د دغه کډوالو لپاره. دوی په ډېره ورین تندي او په سړه سینه ځواب ورکړی چې موږ هڅه کوو له 5 تر 10 پورې افغان کډوالو ته دلته د کار زمینه برابره کړو چې شاوخوا په اټکلیز ډول که ووایو 40,000 کسان کېږي چې دوی ورته د کار زمینه برابرولی شي. دا ګورئ یو 40,000 کسان ډېر غټ ارقام دي چې 40,000 صنعتکاران ورته ځای ورکړي. نور الحمدلله د موږ اسلامي امارت پوره غېږه ورته خلاصه کړې ده. د دوی دپاره یې د ملاتړ تر څنګ یو څه چې ډېر مهم دی، احساس صاحب بښنه غواړم ستاسو په خبرو کې مداخله وکړه. دغه صنعتکاران چې کوم کډوال په کار کوي، دا خبره د شفاهي ډول ده که په عملي کې ده؟ که عملي کې په کومه برخه په کاروي؟ یوه مسله ده. او که دوی دغسې امتیاز ورته ورکړی وي د کډوال ته، نو هغه افغانان چې بیکاره وو پخوا هغو ته یې ول د کار زمینه نه برابروله. ګورئ دلته مهمه خبر په اقتصاد پورې اړه لري. کله چې د مونږ افغان کډوال د پاکستان راغلل، دوی اقتصاد یو څه خراب و، ځکه هلته پاکستان هېواد دوی پانګې او بعضې مسایلو کې تاسو به هم خبر وئ چې نه یو ورکړي یا یې ورڅخه ګرځولي وو یا د وخت په تېرېدو په تدریج ډول شاید ورته ورکړي. دلته مهمه خبر د هغه افغان کډوال چې دوی افغانستان ته راځي سخت په یو بد حالت کې وو. یعنې موږ چې ډېری همغه کډوال ولیدل، دوی فقط د یو جل جامو سره راغلي وو. په داسې حالت کې د افغان پانګوالو زړه ورباندې وسوځېد. دوی ورته ویل چې موږ به په د فعلي شرایطو کې اولویت هغو ته ورکړو. نور خو صنعتکاران په هر حالت کې د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړې دي، د ځوانانو ملاتړ یې کړی دی. یو علت یې همدغه دی چې دوی د صنعتکاران داسې وایي چې زموږ کدرونه باید همدلته پاتې شي او دوی بهر ته لاړ نه شي، دغه ځوانان د فرار مخه ونیول شي. نو دوی اولویت اردو ته ورکړی دی. دوی ته په څه وخت کار زمینه برابروي؟ په کومو برخو کې؟ کله چې یو صحیح میکانیزم جوړ شي، کله چې یعنې هغه مهاجرین چې دوی له پاکستان څخه راځي
چې په کومه برخه کې دوی تجربه لري، په کومه برخه کې دوی طبیعت چې په هغه برخه کې کار وکړل شي، صنعتکاران ورته آماده دي چې په هماغه برخه کې ورته کار وکړل شي. یو بله مهم موضوع جناب کمال صاحب زه باید یادونه وکړم، زموږ د صنعتکارانو ټولنې مشرانو دغسې یو تصمیم نیولی دی چې په راتلونکي کې له یو شمېر موسساتو سره خبرې وکړي تر څو هغه افغان کډوال ځوانان چې دوی افغانستان ته راځي د هغو دپاره ټرینینګونه جوړ کړي، دوی په مسلکي او تخنیکي برخو کې وروزل شي تر څو دوی هغه چې په پاکستان کې کار کړی دی هلته خو هم خپله بلدتیا لري، تجربه لري، او دلته چې راشي چې د موسسې ټرینینګ شي یوه خپله تجربه شي، انشاءالله دوی به په ډېرو برخو کې په کار باندې ګمارل شوي او دغه چې اقتصادي ستونزې دي او دغه نورې ستونزې دي دا به دوی په خپل ډول مخ ته وړي او د افغانستان د ښېرازۍ د افغانستان د پرمختګ دپاره به دغه دوی خپل دا پروسه به څه وخت پیلېږي چې دوی دغه شان ټرینینګونه جوړوي؟ بیا زه هم یادونه کوم شفاهي ډول خبرې کېږي، په عمل کې به څه وخت سره کېږي؟ انشاءالله کمال صاحب زموږ مشران اوس هم د اسلامي امارت مسؤلینو سره په تماس کې دي. داسې نه ده چې دوی یوازې په شفاهي ډول خبره کوي او نور پاتې شول، دا به انشاءالله داسې نه وي. زموږ مشران اوس هم د صنعت تجارت وزارت او نورو مسؤلینو سره په تماس کې دي او دوی ته وایي چې د یو صحیح میکانیزم په اساس باندې داسې چې د هیچ چا حق طلب نشي په دې ډول مخ ته. ډېره مننه کوم. دا هغه څه و چې په شفاهي ډول د صنعتکارانو ټولنې ترسره کړي، په عمل کې تر اوسه پورې څه ترسره کړي؟ په عمل کې جناب کمال صاحب زموږ ډېری صنعتکاران لاړل تورخم ته، هلته د دوی هغه اولیه ضروري توکي چې مثلا بوټونه وو، چپلکې وې، نور ضرورت مواد وو، ضروري مواد دوی هلته لاړل، هغه یې ورته ورسول او تر خپل وس او توان پورې د دوی ډېر ښه راغلاست ورته ویل او هغه ضروري توکي دوی ته ورسول. لکه مثال تاسو به ارقام ویلی شئ څومره اندازه و دغه توکي؟ ارقام خو کمال صاحب ځکه موږ داسې مشخص چې د کوم صنعتکار نه پوښتنه وکړه هغه وویل چې ما دا د الله تعالی د رضا په خاطر باندې کړي دي، زه نه غواړم چې دا مثلا تاسو په ټوله کې د صنعتکارانو ټولنې څومره توکي ورته رسولي په ټوله کې؟ دا خو صنعتکارانو ټولنه ده، د هېچا نوم هم پکې یادولی نه شو ځکه د ټولنې نوم یې دلته اخیستل کېږي. کمال صاحب زه به یو مثال تاسو ته درکړم، د مونږ یو صنعتکار دی چې نوم یې اخیستل لازم نه دی خو یوه غټه د چپلکو فابریکه لري، دوی د دې ځای یو موټر بسته چپلکې بار کړي او ورته په تورخم کې ورته ټیټه کړي او کوم کسان چې دوی ضرور بلل لازمي بل هغه ته د چپلکې ورکړي په همدې رقم نور ټول مثلا زموږ د حل منازعات کمیټې رئیس هغه لاړل تورخم ته، زموږ نور پانګوال لاړل تورخم ته، یعنې څه چې ضرورت دی هغه د ضرورت په اندازه دوی خپل کومکونه وړي دي تورخم ته او هلته یې ورته رسولي دي. د دې تر څنګ مالي کومکونه یې هم ورسره کړي، نه یوازې دا چې دوی دغه خپل مواد هلته وړي هغو ته یې ورکړي دي، مالي کومکونه یې هم ورسره کړي خو د دې دپاره تر اوسه پورې هغه حسابات نه دي شوي چې مثلا په کومه اندازه. انشاءالله صنعتکارانو د خپل وس مطابق او په خپل پوره توان سره د دوی ته د ښه راغلاست تر څنګ او دوی ته د ډاډګرنې ملاتړ تر څنګ ویلي دي چې موږ په ټوله معنا تاسو په خدمت کې. ښه، ډېره مننه کوم. په ټوله کې د کډوالو سره د افغانانو مرستې باید یادولو وړ دي او یادونه یې وشي چې واقعیت هم چې مرستې د قدر وړ وي او د کډوالو ښه راغلاست ټولو وویل هغه په هره فیلډ کې دوی وظیفه وه، د دوی دنده وه، د دوی مسؤلیت وه، دا یې ترسره کړ. په ځانګړې توګه اوس مهال چې صنعتکارانو دغه کوم مرستې ورسره کړي دوی څخه هم ډېره مننه کوو او په راتلونکي کې د دوی دغه پلانونه چې دي. یوه مهم مسله چې تاسو یادونه وکړه هغه د کار زمینه ده چې په افغانانو زیاتره وخت چې د کار د نشتون څخه ځورېږي. اوس مهال چې تاسو هغه صنعتکاران ټولنې تاسو هلته ویان یې مطبوعاتو مسؤل یې تاسو ته به هر څه معلوم وي، دوی له کومو ستونزو سره مخ دي نه دي مخ، د دې جوګه دي که نه چې 40,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي؟ مطلب مې چیرې مطلب مې دا دی چې هغه کومې ځمکې چې دوی ته ورکول شوي دي مثال د برق مسله ده، دا ټول د دې جوګه کېدلی شي چې نه یوازې کډوال ته نور افغانانو ته باید د کار زمینه برابره شي او کډوال باید صنعتکاران او همدارنګه پانګوال باید افغانستان ته راشي او دلته خپله پانګونه وکړي. کمال صاحب محترم مخکې له دې چې تاسو دغه پوښتنې ته ځواب کړئ یو څه یادونه کول غواړم. د مونږ د صنعتکارانو مشر په پاکستان کې له هغه افغان پانګوالو سره اړیکه نیوله چې دوی هلته فابریکې جوړې کړي دي، د پېښور یو لیست دوی ته راغلی دی چې تقریبا په زرګونه یا په سلګونه زمونږ افغان پانګوال شته چې دوی هلته فابریکې جوړې کړي دي او هغه لیست یې اوس را رسېدلی دی. دلته دوی غواړي چې د اسلامي امارت مسؤلینو سره په دې اړه یوه ناسته ولري، په دې اړه خبرې وکړي تر څو داسې زمینې دوی ته برابرې کړي چې دوی راشي دلته خپله پانګونه وکړي، فعالیت شروع کړي. نو الحمدلله موږ اوس کولی شو چې په دې اړه ډاډه یادونه وکړو او ډاډه هغه څه چې ستونزې موجودې دي د مسؤلینو سره یې شریکې کړو تر څو دغه ستونزې حل شي او افغانستان د ابادۍ پرمختګ لور ته لاړ شي. چې دلته دوه ستونزې جدي موجودې دي اوس په دې وروستیو کې چې صنعتکاران ورسره لاس او ګرېوان دي چې یوه د برېښنا ستونزه ده او بله هم د مځکې ستونزه ده.
په دې وروستیو کې موږ د اسلامي امارت د مسؤلینو سره ناستې کړي دي. دوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې موږ به پوره هڅه کوو چې صنعتکارانو ته مځکې ورکړو، ځکه د صنعتکارانو ستونزه د مځکې هغه ستونزه ده چې د رای دوی دغه د جایداد مالک ته کرایه ورکوي او هغه کرایه یې ډېره لوړه کرایه ده. نو که چېرته هغه کرایه دوی راوړي په خپلو تولیداتو مصرف کړي، په خپلو خام موادو مصرف کړي، دا به نور موږ تاسو د پرمختګ لور ته بیایي. پارک صنعتي پلوچرخي کې تقریبا 580 فابریکې شاوخوا په فعالیت لري چې په دغه کې 3.5 فابریکې یوازې په کرایه ځایونو کې اوسېږي. نورې ځمکو خپلې دي، نور دغو شخصي مځکې دي. دغه 3.5 فابریکې د هرې فابریکې کرایه $1,000 $2.5 حتی کیدای شي تر 2.5 پورې هم کرایه موجوده وي. دا ګورې ډېره لوړه کرایه ده چې یو صنعتکار د میاشتې $2.5 یا $2,000 د جایداد مالک ته ورکوي. که چېرته دا په تولیداتو باندې مصرف کړي، آیا د موږ هغه فابریکه هغه تولیدات به پرمختګ ونه کړي؟ طبعا کوي به یې. بله د موږ غټه ستونزه د برق ستونزه ده کمال صاحب، چې نه یوازې په دې وروستیو کې بلکې په تېرو کلونو کې هم زموږ فابریکاداران ورسره لاس او ګرېوان په همدې اړه موږ د اسلامي امارت مسؤلینو سره ناستې کړي دي او دوی ته مې ویلي دي چې ګورئ زموږ برېښنا اوس وارداتي ده. زموږ ډېری برېښنا اوس د تاجکستان هېواد ګاونډیو هېوادونو څخه راځي چې چېرته موږ د پردیو هېوادونو له برېښنا څخه تیر شو او موږ په افغانستان کې د برېښنا په اړه پانګونه وکړو او دلته خپله برېښنا ترلاسه کړو. دا به د افغانستان دپاره د اسلامي امارت لپاره یوه غټه لاسته راوړنه وي او دا به په دې برخه کې به صنعتکاران له خپلې برېښنا څخه برخمن وي، چې په دې اړه موږ حتی دا هم ورته ویلي دي چې موږ داخلي منابع لرو په هېواد کې، مثلا د کونړ، سیند او نور په مختلفو ځایونو کې موږ داخلي منابع لرو چې دلته پانګونه وشي او د افغانستان د خپل برېښنا څخه برخمن شي. حتی په دې برخه کې صنعتکارانو مسؤلینو ته ویلي دي د اسلامي امارت چې موږ درسره همکاره یو، هغه که په مالي برخه کې وي که په نورو برخو کې موږ پانګونه کولی شو. د دوی ځواب څه شی و؟ تاسو خو ورته ویلي دي دوی موږ ته مکمل ډاډ راکړی دی. دوی موږ ته ویلي چې موږ یو پروسه جوړوو، یو پلان جوړوو، وروسته هغه پلان تاسو سره شریکوو. موږ دې ته ژمن یو چې پخپله په داخل د هېواد کې دغه برق چمتو کړو. کمال صاحب، یوه بله مهمه خبر چې باید یادونه کړو، افغانستان الحمدلله اوس د پرمختګ په لور روان دی. هغه په تیرو وختونو کې چې دلته جنګ و، جدل و، دلته ستونزې وې، صنعتکارانو یا پانګوالو نه شوی کولی چې دوی په آزاد دلته فعالیت وکړي. اوس الحمدلله چې امن راغلی دی، اوس الحمدلله چې امنیت راغلی دی، هر صنعتکار اوس کولی شي چې په خپل فعالیت په ډېر ډاډه زړه وکړي او دوی اوس هر څه ته غاړه ایښې ده او هوډ یې دغه دی، تصمیم یې دغه دی. دوی داسې وایي چې موږ د افغانستان د ترقۍ، د افغانستان د پرمختګ لپاره کار کوو، موږ د هغه څه لپاره کار کوو چې افغانستان په خپلو پښو باندې دروي. حتی دوی داسې وایي چې موږ غواړو چې په راتلونکي کې د نړۍ سره سیالي وکړو، خو شرط یې دغه دی چې لږ د حکومت له لوري دوی سپورټ کړل شي، لږ د دوی په وړاندې هغه شته ستونزه چې مثلا یو د برېښنا ستونزه ده چې ډېره جدي ستونزه ده او بله د مځکې ستونزه ده، دا ورته دغه ستونزې حل شي. نو زه تاسو ته ټولو هېوادوالو ته ډاډ ورکوم چې الحمدلله اسلامي امارت موږ ته څنګ ولاړ دی. اسلامي امارت په هره برخه کې موږ ته ډاډ راکړی دی او د اسلامي امارت دروازې اوس د ټولو صنعتکارانو په مخ خلاصې دي. یعنې د تېرو وختونو په پرتله اوس موږ کولی شو چې خپله هغه ستونزه په ډېر ډاډه ډول د مسؤلینو سره شریکې کړو. که عملا ورته په هماغه دقیقه ورته ځواب نه دی راکړل شوی، خو دومره ډاډ راکړل شوی دی چې موږ ډېر خوشحاله شوي یو. نو اطمینان ټولو هېوادوالو ته ورکوو چې افغانستان له دې وروسته د پرمختګ لور ته روان دی، د ابادۍ لور ته روان دی. الحمدلله امن دی، امنیت دی، فساد په هغه کچه چې مخکې و نشته. اوس صنعتکاران ښه په ډاډه زړه اوس فعالیت کوي، د کډوالو لاسنیوی به هم کوي، د نورو هېوادوالو لاسنیوی به هم کوي. حتی کمال صاحب دوی په دې فکر دي هغه د موږ ځوانان چې د دوی مثلا بهر ملکونو ته ځي، د دوی د فرار مخه ونیسي، دوی همدلته راولي، په مختلفو برخو کې ورته ځای ورکړي. د دغه کډوالو څه وخت نیول کېږي خو ټول ځوانان ووتل لاړل، ښاغلی احساس لګیا دي. کمال صاحب هغه چې وځي هغه خو لاړل. موږ د هیله لرو، موږ اول زه من حیث یو ځوان دا د مسؤلینو څخه هیله لرم چې د صنعتکارانو ستونزې حل کړي تر څو دوی وکولی شي هغه ځوانان چې د موږ با تعلیمه دي، ډېره مننه کوم. خوشحاله اوسئ. د بازار موندنې په اړه که راته ووایئ چې تاسو خپله څومره بازار موندنه په افغانستان کې شته ده، کوم توکي چې تاسو تولیدوئ دلته بازار یې څنګه دی، ښه دی ښه نه دی؟ او یو څه چې هېوادوال شکایت کوي، دوی وایي چې زموږ وطني توکي موږ اخلو، خو یوه مهم مسله دا ده چې وطني توکي له سره پېژنو نه، چې د وطني توکي دي که نه کوم بل هېواد څخه راغلي دي. ځکه په دې برخه کې دوی هغه نندارتونونه ډېر اړین او مهم دي چې باید هغه ترسره شي. او بل
په اعلانونه یې ډېر مهم دي چې په رسنیو کې اعلانونه وشي چې مثال درته وایم چې دغه قلم دی دا پاکستان یا په چین کې نه جوړي دا په خپله هیواد کې جوړي دا باید وپېژنم چې دا زما د هیواد مال دی نه پردی مال. و مسله دا ده. یوه مسله دا ده چې دوی شکایت کوي ځینې مثال توکي چې په افغانستان کې نسبت تر نورو توکو چې په افغانستان کې تولیدېږي هغه یو څه قیمته دي د قیمت څخه یې سټ کوي. په دې تړاو ستاسو نظر اخلو. کمال صاحب ډېرې ښې پوښتنې ته مې اشاره وکړه. ما هم دغه غوښتل چې دغه هېوادوالو ته واضح کړم. ګورئ زه اطمینان ورکوم ټولو افغانانو ته چې د افغانستان تولیدات ډېر با کیفیته دي، خو د دې د معلومات لپاره زه له هېوادوالو یوه غوښتنه لرم چې دوی هم لومړی له خپلو داخلي تولیداتو استفاده وکړي. د افغانستان تولیدات نسبت د هغو تولیداتو ته چې دوی له بهره راځي ډېر با کیفیته دي. زمونږ ډېری اوس تولیدات چې دي هغه له بهره چې راځي هغه بې کیفیته دي. د افغانستان د تولیداتو د بازار مخه یې نیولې ده. ما څو ورځې مخکې د یو دوه فابریکادارانو سره خبرې وکړې. ما دوی ته ویل چې تاسو تولیدات اوس څه ډول دي؟ چې بهرنیو تولیداتو د موږ په بازار باندې منفي تاثیر کړی دی. موږ 3 ډوله تولیدات لرو په افغانستان کې. یو هغه دي چې د ښو موادو څخه جوړیږي، د هغو کسانو دپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه وي. مثلا که ورته ووایي چې یو جوړ بوټ دي، اوس داسې بوټ موږ په افغانستان کې لرو چې 2.5 زره 3 زره روپۍ قیمت لري، خو زه ورته هغه نه شو اخیستی ځکه اقتصاد مو دا نه اجازه نه راکوي چې موږ دغه د 2.5 زره بوټ واخلو. خو داسې کسان هم شته چې که ورته ووایي چې په 2.5 زره دي، خوښ یې چې 15 زره روپۍ هم پرې ورکوي، خو هغه ډېر با کیفیته دي. او دوهم متوسط دي. په افغانستان کې موږ متوسط تولیدات لرو، هغه د نسبتا هغو کسانو دپاره چې اقتصادي وضعیت یې نسبتا ښه دی. او دریم هغه تولیدات لرو چې مثلا هغه کم وخت کار وکړه خو بې کیفیته نه دي. هغه د هغو کسانو دپاره دي چې اقتصادي وضعیت یې یعنې یو اندازه خراب دی. نو دا موږ نشو ویلی چې د افغانستان تولیدات خراب دي، هېڅوک نشي ویلی. نسبت د نړۍ یا د نورو هېوادونو تولیدات ته د موږ د افغانستان تولیدات ډېر با کیفیته دي، د موږ افغاني تولیدات ډېر با کیفیته دي. او موږ د صنعتکارانو سره چې کینو تل مو کوښښ همدغه وي چې موږ ورته وایو چې موږ باید با کیفیته تولیدات ولرو. دوی موږ ته ډاډ راکړی چې موږ تولیدات په کل هم با کیفیته دي، خو شرط یې دا دی چې افغانان باید لومړی تجربه وکړي. اوس د موږ بهرني مالونه چې راځي دلته افغانستان ته هغه ممکن ارزانه وي. د ارزاندوی علت څه شی دی؟ زه تاسو ته وایم چې ښه شی خو طبعا قیمته وي، او هغه چې کیفیت یې ټیټ وي نو هغه خو ارزانه وي. دوی اوس افغانان ممکن د دغه څخه دا شکایت ولري چې د ایران څخه مال له زیغه ارزانه دی، د پاکستان څخه مال له زیغه ارزانه دی، خو دلته چې دغه افغاني تولیدات با کیفیت دا نه اخلي. دلته مهمه خبره دلته د هېواد اقتصاد دی. زما یو هېوادوال نشي کولی چې په 2000 ځان ته بوټ واخلي، هغه مجبور دی چې په ځان ته په 600 یا 1500 بوټ واخلي. دغه مهمه خبره ده. نو که د تاسو ټول تولیدات با کیفیته وي په دا تر ټولو ښه خبره ده. خو دلته د اقتصاد مسله هم مهمه ده. کمال صاحب ما تاسو ته په خپلو خبرو کې وویل چې موږ هغه د موږ تولیدات چې متوسط دي د بهرنیو هېوادونو دغو ښو تولیدات څخه هم ښه دي. ګورئ بهرنیان موږ ته داسې شی نه راوردوي چې هغه د موږ ډېر په ګټه تمام شي. موږ یې خپله ترې راوړو، بهرنیان نه دي ملامت. موږ خپله ورته فرمایش ورکوو چې بې کیفیت توکي موږ ته جوړ کړي. خیر اوسه، زه اوس تاسو ته نه پوښتنه کوم. دغه موږ چې دایم دغه غوښتنه کوو چې راځئ چې د بهرنیو وارداتو مخه ونیسو، چې موږ په افغانستان کې تولید لرو باید مخه یې ونیول شي، په هغو باندې باید تعرفې جګې شي. موږ د اسلامي امت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو، جدي غوښتنه مو همدغه ده، هغه اموال چې موږ په افغانستان کې تولید لرو د هغو چې د بهرنیو هېوادونو څخه څوک راوړي د هغو باید مخه ونیول شي. ډېره مننه کوم قدرمن احسان الله احساس چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په خپلو چارو کې بریا وکړه. ډېره مننه. یوه یادونه کوم کمال صاحب، زه دغه موسمي ناروغۍ نن لږ سره نیولی یم، نو که مې په خبرو کې کم زیاتی راغلی خدای مو روغ کړي، خدای دې شفا تاسو ته درکړي. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه.